په دې غریبانو مثال داسې دی تاسو امرود کتلی وي په دې امرود کې چینجی کېږي نو دا چینجی ډېر په وړوکي او مختصر ځای کې وي نو دا خو بهر دنیا نه وي کتلی دی وایي یاره د دې نه هم بله لویه دنیا وي دغه مثال له دغه وابي غیر مقلد دی دی دلته تاو شي امام ابو حنیفه له حدیث چرته ورتلله امام ابو حنیفه په حدیثو باندې چرته پوهېدو بابا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د حدیثو حافظ و وصیت نامه امام صاحب رحم الله چاپ شوی ده ولسم وصیت کې خپل بچی ته 15 احادیث وایي ورته وایي بچیا دا هغه 15 لکه احادیث دا هغه 15 احادیث دي دا د هغه 15 لکه احادیثو نچوړلی کوم چې ما ته 15 لکه احادیث یاد دي د کتاب الاثار راواخله به روایت امام محمد مکتبه حقانی پېښور نه چاپ دی قصه غواري د دې انتخاب د 70,000 احادیثو نه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله کړی خو نن خو ظلم دا دی قسم دی په کائناتو کې د ټولو نه بدترین دروغ چې نن تا ته وایي دلته به راشي و یو طرف ته امام ابو حنیفه رایې ده بل طرف ته قرآن حدیث دی یو طرف ته امام ابو حنیفه راهی ده دیو جن مولانا محمد امین صاحب د رکاړو نور الله مرقدو فرمایل بل هر غیر مقلد یا ځان ته خدای وایي یا رسول وایي ځکه ته به د رایې سره اختلاف وکوي دا قرآن حدیث نه مني بس تا رایې قرآن ده که حدیث ده ته خدای که رسول یې ظلم دا وکي و یو طرف ته قرآن او حدیث دی بل طرف ته امام ابو حنیفه ده زما ساده مسلمان رورا کاش که تا ته رښتیا ویلي وی چې یو طرف ته امام اعظم ابو حنیفه رایې ده بل طرف ته د 14مې صدۍ د مولا رایې ده کاش که تا ته دا ویلي وی چې یو طرف ته دغه امام رایې ده چې هغه تابعي و د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین شاګرد و کاش که تا ته دا ویلي وی چې یو طرف ته هغه امام و کله چې په حق موقف باندې ودرېدلو جیل ته لاړو کوړۍ وخوړلې په سر باندې کوړۍ ووهلې ولګېدې وینې په پوندو باندې وبهېدله حتی چې یو حکومت ختم شولو د امام په استقامت کې پرخ رانغی بل راغی امام بیا بندي شولو حتی چې د جیل نه د هغه جنازه ووتله او هغه امام عبدالله ابن مبارک رحم الله فرمایي بل دغه دور یو مستجاب الدعوات بزرګ دی هغه فرمایي کله چې امام شهید شو هغه کله دفن شو بل د 3 ورځو پورې د امام ابو حنیفه رحم الله په قبر باندې مرثیې ویل کېږي پته نه لګېږي دا مرثیې ویونکي عربی اشعار ویونکي دا د اسمان پرشتې دي که دا د ځمکې مخلوق جنات دي هغوی لګیا دي اوږده اشعار وایي لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفه بآیات و فقه و حدیث کآیت الزبور علی الصحیفه فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفه فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه زدا وعنادا اوږده اشعار وایي اخره کې وایي ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا امام ابو حنیفه رحم الله د دنیا نه لاړ وغه سړی یو طرف ته دغه شخصیت دی نن چې پوره دنیا دغه خوښه چي او دې طرف ته هغه مولا دی غریب له د فرض واجب تعریف نه ورسي دلته د پېښور کې یو عالم تیر شوی د مونس 2 جلدو کې کتاب لیکلی د سیف المقلدین پارسۍ کې وایي پېښور د چې اولنی وابي مولا راغلی وایي هر جمعه کې د بکواس به دی بل شیخ ورځي نه چرته یو امام پسې کنزل بل پسې کنزل د دې ټول دین هم دا 4-5 مسلې وي نو یو طالبانو پسې یو 2 ماه ورولېږل جمعه کې نو یو طالب پسې په جمعه کې پاسېدو ورته ویل مولوي صاحب دا پرس څه ته وایي هغه ورته ویل پرس دې ته وایي علما ناست دي پوهېږي هغه ملا ورته وایي وابي مجتهد صاحب وایي پرس دې ته وایي چې نبي علیه السلام همیشه کړي کله پرېښي نه بیا ورته وتاري وایي جی دا سنت څه ته وایي وایي جی دا سنت دې ته وایي چې کله نبي علیه السلام کړي کله یې پرېښي ویل بیا شروع شو جاهل بچی وایي د بعضو خلکو وایي دا سنت هم د فرضو درجې ته رسولي دي وایي همیشه یې کوي خو کله کله پرېږدی که نه چې پته لګېږي دا فرض نه دي سنت دي نه بل طالب پسې وایي مولوي صاحب دا ګیره فرض ده که سنت ده نه هغه ورته ویل دا خو سنت ده نو تا خو همیشه پرېښي کله کله یې خروم که نه چې پته لګېږي چې دا سنت ده بس بل پسې پاسې ورته مولوي صاحب بل حدیث کې راځي النکاح سنتي دا نکاح سنت ده نو تا چې کله هم ښځه کړې ده همیشه یې ساتې کله کله پرېږده که نه چې پته لګېږي دا فرض نه ده سنت او هغه عالم لیکي ویل بیا دې ما پسې راغی ما ته وایي تا سره ما ثبت کړي دي ګوره تا په ډکه جمعه کې څه وشرموله ما ورته چې ظالم علم دی دومره دی د فرض سنت واجب تعریف ده نه چې ظالم ور امام ابو حنیفه ګریوان ته لاس وراچې دا دې غریب قسم دی دا جزان دي زه دومره حیران شم کله کله
مونږ ته رساله کې یو خط راغلی دی څو کاله مخکې تقریبا د پاکستان ټولو رسالو ته راغلی د دیو یو مشر دی د دیو نه جدا شوی د جماعت المسلمین یې جوړ کړی دی مړه هغه زنانه قصې لیکي ویل زه خو امي سړی وم ما ته ویل امام حنیفه تقلید شرک دی کفر دی ویل زه یې بوتلم هغه طرف ته ویل ما د دیو سره بیعت وکړو دیو هغه ورته فرض شي بیا اندي تقلید چې ورته ړوند چې په ړوند پسې روانې دي ته اندي تقلید خو چې کله غیر مجتهد چې بغیر مجتهد پسې روانې دي ته موږ ړوند تقلید وایو په خپل اصطلاح کې خو چې کله یو مقلد په مجتهد پسې روانې بیا دا د بنا تقلید وي لکه بنا ړوند سړی چې بنا ته لاس ورکوي ما سره لږ تباهي پورې لاړ شه بازاره پورې لیکن ړوند چې ړوند نه لاس ورکوي ما سره هلته لاړ شه بیا دی تباه کېږي عجیبه خبره دا ده تاسو به بله ورځ اورېدلي وو تر اوسه پورې د 10 کاله قصه زموږ جګړه تېره شوله ویل امام احمد بن حنبل رحم الله ما الله په خوب کې کتلی دی دیو به وی دا شرک دی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي ما دومره ځل الله په خوب کې کتلی دی دیو ویل دا شرک دی قسم دی موږ سره به کنځلې باسونه کول بله ورځ شیخ امین الله صاحب د جیل نه راغی هغه ته چا وویله هغه په فیسبوک باندې شته دی موږ شیر کړي ده وایي وایي دې کې اوس خبره نشته دی امام په جیل کې الله په خوب کې کتلی وه ورته نو د امام ابو حنیفه له دې نه منو امام احمد بن حنبل له نه منې اوس دې له دې ومنله جګړه دې ختمه کړله قسم دی دا چې څومره ضدي فرقه ده نه د قرآن سره څه تعلق شته نه د حدیث سره څه تعلق شته دا د دې زمانې د دجال هغه ملګري دي چې د دجال خوشچین دي هغې پسې روان دي الله دې د امت وساتي امین ووایي محترمو د قرآن او سنت جګړه نه د دلایلو جګړه دیو ته ګوره قرآن حدیث ته ګوره دیو قرآن حدیث پیژني قسم دی که قرآن سنت سره د دیو دغومره تعلق دغومره اتیا کاله زموږ علماو تېر کړله هسې تاسو ته څه ویل الله خو عقل مونږ له راکړی دی که نه دی راکړی وایي که نه راکړی دی که نه دی راکړی هسې تاسو ګورئ دا دارالعلوم حقاني کوړ خټک نوم اورېدلی دی اورېدلی هم دی دا د ایشیا د ټولو لویه مدرسه ده دارالعلوم دیوبند نوم اورېدلی دی تاسو د استاد محترم شیخ ادریس صاحب نوم اورېدلی دی دا د ایشیا لوی محدث دلته تاسو لوی عالم ستاسو په دې دغه کې قاسم شیخ صاحب نه دلته عبدالرحمن باباجي صاحب دامد ورتانی باباجي صاحب ټول عمر یې لکه قرآن سنت کې تیر شو ګیرې سپینې شوې شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب د پوره دنیا شیخ الاسلام دی اوس یو سړی وایي دا ټول علما مړه دا مجاهدین دي د امارت اسلامي دا تبلیغي جماعت والا دي دا زمونږ تصوف والا دي دا ختم نبوت والا دي دا جمعیت علما والا دي وایي دا ټول په غلطه دي دیو نه پوهېږي څوک پوهېږي زمونږ د کلي نه لاړو سوات نه وی لاړو هلته مزدوري کوله ترپالونه خرڅوله واپس چې راتلو سپین رومال یې بسر کو شیخ صاحب ته جوړ شو قسم دی په دغسې قوم باندې صرف جړا پکه یا حسرتن علی العباد په دغسې قوم باندې صرف افسوس کېدی شي په خپل سره ځان به ساتو دغه خلکو انشاءالله نو که تاسو یې ښه ملګري ځان به دې ساتو انشاءالله ساتو به انشاءالله بهرحال ما نه موضوع لرې لاړه د قرآن د عظمت موضوع ده ما عرض کوو دا علما زموږ خیرخواهان دي او په نن دور کې دا داسې خیرخواهان دي ما عرض کوو د مهنګایي ته تاسو وګورئ د 1 لک روپو تنخواه والا ګزاره نه کېږي ستا د مولي صاحب 8000 روپۍ تنخواه د هغه ګزاره کوي څه ګزاره کوي تا تپوس کړی دی کله په خپلو بچو فقر و فاقې تېروي خپل ضروریات دباوي هغه ځان د مشکلاتو سره مخامخ کړی دی خو ستا دین د چا غلام نه جوړوي